السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران دوستان هیله لرم چې روغ جوړ پاست او د صحت جامې پرته نو به هم سم الله تعالی شم په اس ټي میډیا نیو یوټیوب چینل کې لکه څنګه چې می تاسو ته ویل چې تاسو ته یو بل اپلیکیشن درخم د پیسو والا چې څنګه پیسې ترې وستلې شو څنګه یې ځان تر لګلې شو نو هغه ویډیو مانن تاسو ته ماده کړی کوم کې تاسو تقدم نو راځم ویډیو نه کېدو نو دا سکرین په مخ کې چې کوم اپلیکیشن تاسو ګورئ د کلیپ کلاپس په نوم چې دی تاسو به دا د پلی سٹور څخه را ډاونلوډ کړئ نه تاسو ته د اکاونټ جوړولو هم تر چې کله پیسې لګي دا ټول طریقه درته ښیم نو که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ ورخوا کې د غنټې علامه هم وایي اول ته واړوئ نو راځم کلیپ کلاپس خلاصوم کله چې کلیپ کلاپس خلاص کو ګران دوستان دا دوه اپشن لري چې یو فیسبوک دی او بل جیمیل اکاونټ دی دا لومړی جیمیل اکاونټ دی دا دویم چې دی فیسبوک دی زه په جیمیل ور لوګین کېږم یعنی په جیمیل ځا د اکاونټ جوړوم خپل اکاونټ به تاسو ورته انتخاب کړئ کوم اکاونټ چې تاسو یې جیمیل اکاونټ که تاسو موبایل کې یو یا هغه یو ورته انتخاب کړئ که درې کار کوم یو چې تاسو ورته انتخابوي یعنی په یو اکاونټ په یو جیمیل جوړیږي زما موبایل کې درې جیمیل خلاص دي نو یو ورته انتخابوم کله چې دا انتخاب کو ګران دوستان نو په دې لومړی سر کې تاسو به دغلته چې د خپل عکس ورکړئ او که تاسو مثلا نارینه استئ نو دغه او که زنانه استئ نو فیمیل انتخاب کړئ زه ورته میل انتخابوم یو عکس هم که خدا او که نه خو اوس به یې پرېږدم دغلته لاندې به تاسو نوم ورکړئ د نوم ځای هم درته ښیم که ستاسو نوم هر څه وي نو تاسو دلته نوم ورته ورکړئ مثلا زه اوس دلته یو نوم ورکوم مثلا سمیع الله تلاش مې ورکړ نو تاسو که عکس انتخابوئ او که نه انتخابوئ که انتخاب هم نه کړو نو تاسو ته د نیکسټ اپشن نه درکوي نو تاسو به دغلته په دې کوم عکس چې تاسو ته ښکاري په دغه به یو عکس ولګوئ دا یو عکس زه لګوم تاسو ګران دوستانو تاسو ته دلته کتلی شئ چې دغلته خپل عکسونه هم لري دغه اپلیکیشن خپل عکسونه هم لري که دغه کارټونیانو کې هر عکس تاسو ږدئ نو دا هم کېښودلی شئ خو زه مثلا ګالري نه که تاسو ورته انتخابوئ نو دغلته دا اول اپشن به ورته انتخاب کړئ که عکس وباسئ دا دویم به ورته انتخاب کړئ زه مثلا ګالري نه یو عکس ورته انتخابوم نو تاسو کتو ګران دوستانو دغه عکس ما ورته هم انتخاب کو کله چې تاسو ورته عکس انتخاب کړئ نو تاسو ته بیا د نیکسټ اپشن هم ورکړي ما ورته دلته عکس انتخاب کو دغلته ما ورته میل انتخاب کو مثلا زه به نارینهو کې راځم نو میل مې ورته انتخاب کو که څوک زنانه بیا فیمیل ورته انتخاب کړي بیا دغلته نیکسټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو ته ګران دوستانو وایي چې تاسو مثلا کومې ویډیوګانې تاسو دې کې کتل غواړئ سپورټي ویډیوګانې غواړئ مثلا رسامي والا او دغسې ټیکنالوژي یا رشخندي هر کوم یو چې تاسو دلته باید 15 دانې ورته انتخاب کړئ مثلا دا یو زه ټیکنالوژي باندې کلیک کوم بل ګیمینګ دی مثلا ګیمي ویډیوګانې میوزیک اورم مثلا لایف سټایل دی فیشن دی دغه سپورټ دی دا چې کله انتخاب کړو نو تاسو باید لاندې نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ کله چې په دې کلیک وکړو ګران دوستانو نو تاسو ته دغسې انټرفیس ښکاري یعنې دا مخې تاسو ته داسې ښکاري ډایرکټ د ویډیوګانو ځای درته راځي ګران دوستان دلته چې هر ویډیو تاسو ګورئ نو تاسو ته د دې ویډیو په سر کوین درکوي چې دغه کوین به 1000 کوین $1 کېږي زه اوس تاسو ته ښیم دلته ویډیوګانې چې تاسو څومره ګورئ تاسو ته په دې ویډیوګانو کوین درکوي نو تاسو ته دغلته اپشن زه درته ښیم ګران دوستان دا لاندې چې تاسو په دې بیخ کې کوم اپشن ګورئ وښیي زه تاسو ته لږ سم در وښیم تاسو ته دغه لاندې اپشن چې تاسو څومره ګورئ نو دا لومړی سر کې چې می لیکلی دا ستاسو اکاونټ دی دویم کې هم تاسو ته دغه کوم کسان چې تاسو فالو کړی او ورسره خبرې کولی شئ دریم ریوارډس دی ریوارډس هم درته کوم او دغه ډسکور دی ویډیوز دی ډسکور کې تاسو غواړئ چې هر مربوطه ویډیوګانې وګورئ ډسکور کې کتلی شئ او نور ویډیوګانې چې دي لکه دا اوس کې چې کوم صفحې کې ولاړ دا ویډیوز دي دې ویډیوز کې چې هر ویډیو تاسو ګورئ د ویډیو په سر تاسو ته کوین درکوي او هغه کوین به تاسو کولی شئ چې هغه کوین په ډالر ایکسچینج کړئ یا یې تبدیل کړئ دغلته فالو دی کوم ملګري چې تاسو فالو کړئ د هغې ویډیوګانې هم دلته کتلی شئ خو تر اوسه ما هېڅ چا نه دی فالو کړی نو راځم تاسو ته دغه ریوارډس ښیم دغه په منځ کې چې کوم اپشن دی په دې به تاسو کلیک وکړئ ریوارډس
چې دا ډیر مهم دی. نو ګران دوستان تاسو ته چې کله ریوارډز د ښکاره شو نو تاسو ته دلته ډیر مهم ځای دی، دلته لږ په دقت اوسئ ګران دوستان. نو کله چې تاسو ته ریوارډز ښکاره شو نو تاسو ته دغه جدول چې ښکاري ګران دوستان دا چې هر څوک اکاونټ لومړی جوړ کړي نو دغه تحفې دي چې هغې د کلیپ کلابز د خوا نه تاسو ته درکول کېږي بالکل فری. یعنی که تاسو کار وکئ که نه کوئ تاسو ته دغه که تاسو ویډیو وګورئ او که نه تاسو ته دغه پیسې درکوي چې په لومړی سر کې تاسو ته ښکاري. ما ته 1500 اډۍ لیکلې، دغه زما اوله ورځ ده. نو په دې اوله ورځ کې تاسو ګورئ چې 1500 یې دلته ما ته راکړی، 1500 کوینه ما ته راکوي. زه چې په دې کلیک وکړم 1500 کوینې او بیا سبا ته به دغه $2 راکوي. دغه $2 چې تاسو ته ښکاري تاسو ته یې دغلته سلیکټ کړمه نو دغه $2 دي. دا سبا ته چې زه په دې کلیک وکړم دغه $2 دغه وبخئ $1 دی. دغه $1 بیا په دې چې زه کلیک وکړم دا راکوي، دغه بکسې راکوي چې په دې بکسو کې کوینې. نو داسې کار به وکړئ. زه په دې دغه کلیک کوم، په دې 1500 کوینه کلیک کوم، دا ماته جمع کېږي. نو کله چې تاسو په دې کلیک وکئ لومړی زه په دې مې ځکه کلیک ونه کړو تاسو ته وګورئ دلته زما 0 روپۍ دی. مثلا تاسو دلته کتلی شئ چې 0 روپۍ دی. زه په دې 1500 کوینه کلیک کوم، دغه ځان ته جمع کوم. تاسو وګورئ ګران دوستانو دلته ما ته راغی چې تاسو 1500 کوینې تاسو سره ذخیره شو. دغه ګیټ اټ ورته وهمه تاسو وګورئ چې 1500 مثلا 500 کوینه ما سره دلته جمع شو. تر اوسه 0 اوس 500 کوینه شو. دغلته یې ماته یو بل بکس راکړی. دغه بکسې تاسو ګورئ ګران دوستانو د دې څخه هغه کوم یو پیسې چې مثلا کوین هغه تاسو اخلئ. زه په دې هم کلیک کوم. نو په دې بکسه چې کله تاسو کلیک وکړو ګران دوستانو نو تاسو ته دلته کوین درکړه تقریبا 304 کوین درکړو. تاسو په دې بیا کلیک وکړئ، تاسو ته بیا دغه کارت درکړي ریفیل کارت دی چې په دې کارت یو 10 دانې برابر شي. تاسو ته بیا پیسې نور هم درکوي. دغسې کلیک پې کوئ په دې بکس ګران دوستانو. بس دغه یې ما ته راکړه. بس بیا یې همداسې کلیک وکړئ. نو هغه بکسه چې ما هغه بکسه ما واخیستله بکسې کې چې وي نو او دغه 500 کوینه ما واخیسته. تاسو وګورئ چې هغه بکسه کې چې څومره روپۍ وي هغه ما واخیسته چې 804 روپۍ شوې. هغه بکسه هم ما واخیسته او هغې سره 500 کوینه چې و هغه هم ما واخیسته. سبا ته که زه کلیپ کلابز کې ویډیو وګورم او که نه وګورم دغه 2 ډیز چې لیکلی تاسو دغه کتلی شئ. دغه سبا ته به ماته دغه $1 راکړي چې همدغسې لکه څنګه چې 500 واخیسته دغسې تر 2 ورځو پورې تاسو ته تخفیف دی دغه درکوي ګران دوستانو. او بل چې تاسو غواړئ چې زر په کلیپ کلابز کې پیسې پوره کړئ نو تاسو یو د سپین له لارې کولی شئ چې زر پوره کړئ پیسې. دغه سپین دی چې په دې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دغسې اپشن تاسو ته راغی ګران دوستانو تاسو دغلته لیکلی ټرایل یو لک مثلا خپل دغه دی په دې چې تاسو کلیک وکړو نو تاسو ته اوس د دې صفحه راځي ګران دوستانو. ګران دوستانو کله چې تاسو ته دغه صفحه راښکاره شو نو تاسو ته دلته سپین لیکلی ګران دوستانو. دا دغسې سپین دی چې مثلا په اونۍ کې یو ځل ته درکوي. خو تاسو ته دغه اپشن چې څومره تاسو ګورئ دغه ډالر چې دی دغه ټول په ډالرو ودرېږي. خو دا په اونۍ کې یو پیره تاسو کولی شئ چې مثلا دغه یو پیره سپین درکړي او تاسو دې څخه ډالر ترلاسه کړئ چې هر څومره $1.100 مثلا $1.0 0.00 مثلا $3 $5 تاسو دې ځینې اخیستی خو صرف په اونۍ کې یو ځل ته زه دا سپین کوم.
ګورئ ګرانو دوستانو ماته 0.10 ډالر راکړو. نو تاسو ته پورته ځای کې ګورئ چې زما ډالر هم 0.10 شو او کوین مې دغه دي. نو تاسو ته به زه درخوایم چې څنګه زر پوره کیږي. زر طریقه دغه د ګرانو دوستانو دې خواته دغه لاندې چې لیکلی دی دغه لکی پین په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا هر کله تاسو کولی شئ چې په ورځ کې 4 پیرې تاسو ته درکړي. که تاسو مثلا اعلانات وګورئ په اعلانات نه بعد بیا هم تاسو ته 3-4 پیرې نور هم درکړي 100 پیرې چې تاسو کولی شئ. خو په دې کې صرف کوین دي او ډالر هم پکې لږ دي. نو زه هغه سپین کوم ستاسو په مخ کې. تاسو کتو ګران دوستانو 500 کوین یې ماته راکړه چې تقریبا تاسو د برازي کې زما اکاونټ کتلی شئ چې 100340 کوین شو. بیا سپین کوم. نو تاسو کتو ګران دوستانو کنګریچولیشنز ماته بیا 500 دغه کوین راکړه. زه بیا کنفرم کوم 2 پیرې نور هم پاتې بیا دغه سپین کوم. تاسو کتو ګران دوستانو بیا هم ماته 500 کوین راکړه. یو ځل ته بل هم پاتې دی چې بیا سپین کوم. نو دغه موږ ته دغه 4 پیرې چې راکړي ګران دوستان. نو تاسو وګورئ زما کوین څومره تر اوسه رسېده 2840 ورسېده. تقریبا دغلته تاسو کتلی شئ ډالر هم چې دی 0.10 ډالر دي. نو دغلته که تاسو په دې بیا په سپین کلیک وکړئ نو تاسو ته سپین نه راځي. دغسې د ویډیو علامه راځي. مثلا یو اعلانات به تاسو ګورئ بیا تاسو ته یو دانه بل هم درکوي. مثلا 3 پورې تاسو کتلی شئ دغه 3 اپشن هم درکړي. مثلا زه یو اعلانات ګورم ستاسو په مخ کې اوس. How to make money with no requirements. Go to UF Store. تاسو کتو ګران دوستانو دغه یو اعلان چې ما وکړو چې په دې تاسو کلیک وکړئ دغسې یو اعلان تاسو ته راځي. دغه اعلان به تاسو ته دغه د کراس علامه راځي. کراس نه بیا تاسو لرې کړئ. کله چې لرې کړو ګورئ تاسو ته بیا یو سپین درکړه. دغه هر بار کې تاسو اعلان کتلی شئ او بیا هم سپین ترلاسه کولی شئ. بیا یو سپین اخلم. دا ځلته یو بکسه راکړه ګران دوستانو. تاسو کتلی شئ چې دا ځلته یو بکسه راکړه. زه دې ځای نه بېرته بک کېږم. که تاسو بل اعلان ګورئ نو بیا په همدې کلیک وکړئ. خو دې ځای نه زه وځم ګران دوستانو. کله چې دې ځای نه ووتو تاسو وګورئ په دې پاسنۍ برخه کې ماته یو بکسه راکړه چې دغه بکسې نه وختي مې هغه کومه بکسه چې اخیستې وه اوس دغسې یو بله بکسه دغلته یې راښکاره شو. دغه بکسې نه اوس ګورو چې څه راکړي دې کې. دغه بکسه زه اوپن کومه. 10 کوین یې راکړه ګران دوستانو. بیا هم 14 بیا هم 14 او دغه دومره کوین یې ماته راکړه چې تاسو وګورئ زما 2940 کوین شو. او بل مهمه خبره دا ده ګران دوستانو چې دلته تاسو نشئ کولی راسن مثلا پیپال ته دغه 1 ډالر یا 2 ډالر یا 0.10 ډالر ولېږئ. نو تاسو اوس تاسو 0.10 ډالر لیږلی شئ. خو دغلته 40 ساعته وخت درکړی پیپل والا هغه کسانو ته چې پیپل لري. نو دې ځای نه کولی شئ چې تاسو 40 ساعته بعد پیپل ته ولېږئ. خو په بغیر له پیپله تاسو نشئ کولی چې په 40 ساعتونو کې ولېږئ. نو دغلته تاسو لیکلي تاسو ته چې مثلا تاسو لاړ شئ ویډیو وګورئ 500 کوین ترلاسه کړئ. تاسو ګیم وکړئ او 100 کوین ترلاسه کړئ. تاسو ملګري راو بلنه کوئ ځان ته. نو ګران دوستان دغلته بل اپشن چې دی مهم دا کیش دی ایکسچینج دی. مثلا ایکسچینج معنا بدل کا زما دغه پیسې په دې ایکسچینج چې کله تاسو کلیک وکړه نو تاسو ته لیکلي دغلته لومړی برخه کې هم تاسو کتلی شئ ګرانو دوستانو چې 2940 کوین دي زما. او دغلته لاندې درته ویلي چې دغه 2940 کوین نه ته 0.2 ډالر جوړیږي. مثلا دا درته بدل کړم په ډالرو او که نه که غوښتلم چې ډالر ته بدل کړئ نو تاسو دلته راشئ او دې ځای نه بدل کړئ. اوس زه بیا ایکسچینج کلیک وکړم. وګورئ ګران دوستانو زما دغلته بدل شو. بالکل زما پیسې ایکسچینج شوې. زما سره کوین هم دومره پاتې شو 940 چې 0 نه کم نو دا نور موږ نشو ایکسچینج کولی. نو دغلته زما په ډالر بدل شو چې 0.10 ډالر او اوس ورسره 2 نور هم یو ځای شو. بس دغه ډن باندې کلیک کوم دی نه وځم. نو دغسې تاسو ویډیوګانې کتلی شئ او دغه ګیمونه کولی شئ. تیزونه کوین ترلاسه کوئ. بل مهم اپشن ته راځم چې هغه می پورې اړه لري.
دغه په دې زه کلیک کوم. په دې زه کلیک کوم ګران دوستانو. دغلته لکه څنګه چې انسټاګرام فالوور لري دې کې چې مثلا تاسو 15,000 فالوورز ترلاسه کړو نو تاسو بیا دلته دغه سرټیفیکیټ دلته لیکلی چې نوټ سرټیفیکیټ دی بیا تاسو سرټیفیکیټ کېږئ لکه څنګه چې دغه فیسبوک کې تاسو ته بلو بیج درکوي نو دغسې دی کې ما سره یو فالوورز دی تر اوسه چې تاسو دغلته کتلی شئ فالوورز دغلته ښکاري ګران دوستانو او دغلته تاسو ویډیوګانې اپلوډولی شئ. دې په بله ویډیو کې به تاسو ته د اپلوډ په اړه خبرې وکړم. اوس دغلته ستاسو اکاونټ دی ستاسو اکاونټ کولی شئ چې عکس ور بدل کړئ او نو راځم تاسو ته پیسې کوم ځای کې درښیي ګران دوستانو. تاسو به دغلته راشئ دغه کوم ځای چې زما بیلانس دی مثلا زما پیسې دی په دې کوین به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کوین کلیک وکړو ګران دوستانو نو تاسو ته وایي چې دغه دلته وګورئ ګران دوستانو. زه تاسو ته ښیم چې دغه ستا دا 906 کوین ستا 0.04 افغانۍ کېږي او 0.0 ډالر کېږي یعنی په ډالر کې بیخي هېڅ هم نه کېږي. نو تاسو ته دا ویلي دی او دغلته نور کولی شئ دې ځای نه دغه بکسې ترلاسه کړئ. دا بکسې دی او بل تاسو ته دغه والټ دی مثلا ستا والټ دی په دې کیش کلیک وکړئ. د والټ نه ښکته کله چې په دې کیش ښکته کلیک وکړو نو دغلته مهم اپشن دغه دی ګران دوستانو چې ډېر زیات مهم دی دلته ښه نور هم دقت وکړئ. نو دغه $10 مونږ لیږلی شو پیپال ته $10 لیږلی شو 0.10 ما چې تاسو ویل 40 ساعته وخت پوره شو بیا تاسو دغه 0.10 لیږلی شئ ځکه چې زما اوس 0.22 دی تاسو یې کتلی شئ 0.22 دی او دغه تقریبا څو افغانۍ جوړیږي تاسو ته وایي چې 24.98 افغانۍ کېږي. نو اوس دا څنګه موبایل ته څنګه ولیږو دا خو پیپال طریقه ده. د پیپال طریقه د دې ځای نه لیږلی شئ چې خپل پیپل اکاونټ ورته دلته اډ کړئ نو دغه $15 تاسو دې ځای نه لیږلی شئ. اوس موبایل نمبر ته څنګه لیږو نو تاسو به دلته راشئ ادر به انتخاب کوئ ورته د ادر باندې چې کلیک وکړو نو تاسو بیا دلته راشئ موبایل ریچارجینګ دغه موبایل ریچارجینګ باندې کلیک وکړئ. وبخښئ ګران دوستانو زما باندې دا لاندې مې کلیک کله چې په دې موبایل ریچارجینګ باندې انتخاب هم وکړو نو تاسو ته دغلته یو بل اپشن درښکاري وي چوز یور کنټري تاسو په کوم ملک کې یاستئ نو تاسو به ملک ورته انتخاب کوئ لکه افغانستان زه افغانستان کې یم. بل تاسو ته دغلته وایي چې مثلا تاسو کوم سیم کارت کاروئ تاسو ته دغه کوم هر ملک کې چې یاستئ د هغې سیم کارټونو نومونه او هغه درته اخلي. په دې زه کلیک کوم. زه مثلا کوم یو افغان ویرلیس د کوم سیم کارت تاسو استعمالوئ زه اتصالات کاروم MTN هم شته دی او روشن سلام هر کوم یو چې تاسو کاروئ خو زه اتصالات کاروم نو تاسو ته هر کوم یو چې کاروئ هماغه انتخاب کړئ. زه اتصالات کاروم اتصالات مې ورته انتخاب کړه او خپل نمبر شمیره ورته دلته اضافه کوم. کله چې شمیره اضافه کړه ګران دوستان نو تاسو ته دغلته د کنفرم علامه راځي چې تاسو ته یې درښیم دغه د کنفرم علامه باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو دغلته موږ ته یو بل مهم اپشن راکوي ګران دوستانو چې وایي تاسو نشئ کولی چې د $10 څخه کم ولیږئ مثلا 10 نه پورته لیږلی شي خو کم نشئ لیږلی چې تاسو ته وایي چې دغه $10 $900 افغانۍ کېږي دغه $10 چې تاسو خپل سیم کارت ته لیږئ او بل دغه $15 چې دی دغلته بل تاسو ته ښیي چې 915 افغانۍ کېږي $15 او $10 دې کېږي 10.10 مثلا 1000 روپۍ کېږي دغه $10 دې 1000 روپۍ کېږي او دغلته مثلا $25 دې کېږي 1002 افغانۍ کېږي. نو تاسو ته دغلته دغه درکړه چې تاسو خپل اماونټ انتخاب کړئ یعنې ستاسو مقدار ځان ته انتخاب کړئ. زه تاسو ته دغلته لاندې لیکلی چې چوز ریفیل اماونټ دی مثلا خپل پیسې انتخاب کړئ چې څومره لیږئ دې ځای نه تاسو لیږلی شئ. نو ګران دوستانو زما تاسو دغلته بیلانس تاسو کتلی شئ چې 0.22 دی. نو کله چې تاسو $10 پوره کړو ګران دوستانو نو ما ته بیا هم میسج وکړئ اول خو دغه ځای نه د لیږلو طریقه وه دغسې که بیا څه مشکل و نو ما ته حتما میسج وکړئ ګران دوستانو چې کوم مشکل تاسو ته مخته راغی نو ما ته پوښتنه وکړئ او دغه طریقه وه ګران دوستانو چې ما درته دروښودله. نو هر ورځ تاسو دغه ویډیوز کې راشئ په دې لومړی سر کې دغه اپشن تاسو ته ښیم نو تاسو په دې ویډیوز په دې کلیک وکړئ دغلته هر ویډیو چې تاسو داسې کلیک پرې وکړئ زه به اواز سلو کوم تر څو مزاحمت ونه کړي. مثلا هر ویډیو ته غواړئ دغه یو ویډیو ده
زه دغلته ګورم ګران دوستان چې تاسو ویډیو تاسو ګورئ نو تاسو ته دغلته کوین جمع کیږي دغه د کوین ځای تاسو ته ښیم کله چې دا ډک شو نو په دې کلیم لیکل کیږي نو کله چې کلیم ولیکل شو تاسو په دې کلیک وکړئ هغه کوین تاسو ور جمع کیږي که دا چېرته ډک وي او تاسو یې کلیم نه کوئ که تاسو هر څومره ویډیوګانې وګورئ نو بس دا خو ډک دی نو او چې کله تاسو ته نور کوم ځای کې جمع شي نو تاسو صبر وکړئ زه تاسو په مخ کې دغلته درښیم دا اوس ډکېږي زه دغه ویډیو ګورم او دغه ویډیو په سر دا ماته کوین راکړي دغه لاندې دا بوتل علامه چې دا وګورئ ګران دوستانو کلیم ولیکل شو په دې زه کلیک وکړم ما سره کوین جمع کېږي زما کوین تاسو وکتو چې 900 په دې زه کلیک کوم دا ما سره جمع شو دغه تاسو ته ښکاري د سکرین په مخ کې زه زما خپل کوین ګورم د ریوارډز د مینس اپشن ته بیرته راځم تاسو وګورئ ګران دوستانو چې ما سره څومره کوین نور جمع شو نو دغلته څومره ویډیو چې تاسو ګورئ بس چې کلیم کې ډکېږي تاسو ډایرکټ کلیم کوئ دغلته ویډیوګانې څومره چې تاسو ګورئ نو دغه ویډیوګانې هم ګورئ فایده به هم درته کوي او تاسو ته به کوین هم جمع شي کوین ډالر ته واړوئ ډالر بیا خپل موبایل او پیپل نه باستلی شئ نو راځم ډسکاور تاسو ته ښیم چې آخري اپشن دی ډسکاور داسې اپشن دی ګران دوستانو چې مثلا تاسو څه غواړئ چې وګورئ زه تاسو ته دلته ښیم چینلز دي او مثلا هغه کسان دي چې دلته ډیر فالوورز او ډیر شیان ترلاسه کړي دي نو راځم دغلته دغه هاټ چینلز هم لیکلي دي دا دی او دې خواته کسان دي کوم کسان چې تاسو غواړئ چې هغه وګورئ دې پلو دې چینلز ته راځم ګران دوستانو تاسو کتلی شئ چې لومړی سر کې موویز دی مثلا مووي ګورئ میوزیک اورئ که هر څه کوئ دغلته لاندې چې دی تاسو ګورئ دا مثلا د علم په اړه کې کوم ویډیوګانې ګورئ ګیمینګ ګورئ مثلا پبجي ویډیوګانې ستاسو خوښیږي هغه ګورئ هر څه چې ګورئ نو تاسو ته کوین جمع کیږي نو دا و ډسکاور چې اخرنی اپشن ما تاسو ته تشریح کړ ګران دوستانو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی په یوټیوب چینل کې ST میډیا نیوز سرچ کړئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دغسې ښایسته ویډیوګانو څخه زر خبر شئ ګران دوستانو په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته د اپلوډ کولو طریقه هم درښیم چې تاسو ته دغلته یو اپشن درکړی چې مثلا ویډیوګانو تاسو اپلوډ کړئ او په هغې هم تاسو ته کوین درکړي مثلا تاسو ویډیو څوک ګوري تاسو ته کوین درکړي نور اپشن یې تاسو ته په بلې ویډیو کې تشریح کوم تر بلې ویډیو تاسو په پاک رب سپارم د الله په امان